یوه نیمه میاشت وړاندې په هند کې د ټول بند له کبله تړل شوي عبادت ځایونه او لوی پلورنځي بیا پرانیستل شول. د عبادت ځایونو د تړلو له کبله یوازې عبادت کوونکي اغیزمن شوي نه وو، بلکې د ډیرو کسانو د ودونو مراسم هم ځنډول شوي وو. میری شادي جو تھی وہ طے ہوئی تھی 5 تاریخ کو. زما د واده لپاره 15 نیټه ټاکل شوې وه، خو د ټول بند له کبله مو واده ونه شو او ډیر وځنډول شو. نن چې دا عبادت ځایونه پرانیستل شول نو د خپل خدای له رضا سره سم مو واده وکړ. آج هم دونوں کا بیاہ ہو گیا. د عبادت ځایونو له پرانیستلو سره به خپل منځي واټن ساتل کیږي او د ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم پورته شوي. موږ په جمعات کې د لمونځ لپاره څادر او مسلې ته اجازه نه ورکوو او په سپینه تیږه لمونځ کوو. په لویو پلورنځیو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کنټرولېږي او په رسټورانټونو کې به د پخوا پرتله 50 سلنه لږو وګړو ته د ناستې اجازه ورکول کیږي. خو له دې محدودیتونو سره هم خلک خوشاله دي چې لویو پلورنځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوه. ډېر خوند کوي. خلک د خوړو غوښتنه کوي او کله چې چمتو سي دلته یې ږدو. هغوی خپل نوم ته ګوري او خواړه اخلي. کله چې راننوتم راته یې وویل چې لاسونه پاک کړم او بیا دلته کېناستم. له لرې یې راته د خوړو په تړاو معلومات راکړل او بیا مې خواړه راوغوښتل. حکومت داسې مهال د مذهبي مرکزونو، لویو پلورنځیو او رسټورانټونو د بیا پرانیستلو پریکړه کړې چې په دې هېواد کې د کورونا ناروغانو شمېر له 2.5 لکو اوختی. په تیرو 3 ورځو کې په اوسط ډول د پیښو شمېر هره ورځ له 10,000 ډیر و. تر دې دمه د کورونا ناروغۍ له 2,000 ډیر کسان وژلي. خو د هند حکومت وایي د هغو کسانو کچه خورا ډیره ده چې ترې رغېدلي دي.